السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د امام بخاری رحمه الله په دې مبارک کتاب کې د کتاب الرقاق وضاحت روانو هغه خبرې چې په هغې سره زړه نرمیږي. په آخرني درس کې موږ باب شروع کړو، باب البکاء من خشیة الله، د الله نه د یېرې د لاسه جړل، ځکه چې د سترګو نه اوښکې په اسانه باندې نه تویېږي. د هغه سړي د سترګو نه اوښکې تویېږي چې زړه یې نرم وي. امام بخاري اشاره کوي دې طرف ته، وایي زړه نرم ساته نو د الله د یېرې نه به ژړا درځي، جاړې به. ابتدایي خبرې بیان شوي وي چې دا جړه د الله د یېرې نه کول دا یو لوی عبادت دی او ورک شوی عبادت دی، ورک شوی عبادت. بلکې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې نن سبا که څوک وجاړیم د الله د یېرې نه په یو مجلس کې، په یو ناسته کې، نو دا خلکو ته تعجب په نظر ګوري چې یاره پلانې ګوره د الله د یېرې نه جاړي. پوخا د نیکانو په دور کې دا به و چې چا به نه جړل، هغه ته به خلکو تعجب په نظر کتو، یاره وایي سخت زړه یې دی. داسې ایتونه بیان شو، حدیثونه بیان شو، آخرت تذکره وه، د مرګ وه، د پیغمبر وه، د الله وه، او د ونه جړل. زموږ په دور کې چې څوک وجاړي موږ ته ډېر تعجب په نظر ګورو، ځکه چې دا عبادت ډېر لږو خلکو کې پاتې شوی، او د هغې بنیادي سبب د زړونو سختوالی دی. زړونه سخت شوي دي نو د سترګو نه اوښکې نه بهیږي، او کله چې زړونه نرم شي نو چې د الله نوم ورته هسې هم رایاد شي بس په ژړا شي. نور ډېرې خبرې دې مبارکې شوې وي، او قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د دغه خلکو په باره کې څه وایي او د دغه خلکو څنګه صفت یې کړی دا موږ بیان کړي وو، په دې باندې خبره ختمه شوې وه. حدیث کې فضایل د دې عبادت، نو دغه حدیث به ووایو کوم چې امام بخاري راوړی دی، بیا به پسې نورې خبرې کوو. امام بخاري په دې باب کې یو حدیث راوړی، هغه حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه د مشهور روایت ته په صحیح مسلم کې مشتي، په نورو کتابونو کې مشتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سبعة یظلهم الله، و قسمه خلق دي چې الله به د قیامت پر ورځ سوری ورکوي. دلته دې روایت کې صرف دا دي، نور روایتونه کې ورسره دا راځي فی ظله یوم لا ظل الا ظله، په خپل سوري کې به له ځای ورکوي چې د الله د سوري نه علاوه به بل سوری نه وي. بیا د هغې وضاحت په نورو حدیثونو کې شوی دی چې د خپل سوري نه مراد د عرش سوری دی. نو اووه قسمه خلک دي. دا مسله ما مخکې بیان کړې وه، ما په دې باندې یو بیان کړی د هغې ته به رجوع وکوئ چې هغه کوم خلک دي چې الله به له د عرش په سوري کې ځای ورکوي، نو هغه ډېر دي. معنی د دې حدیث دا نه ده چې سبعه دقه ودي فقط، نه، دې حدیث کې و بیان شوي دي، صرف دې حدیث کې و راغلي. نور د دې نه علاوه نور خلک کوم شتي چې هغوی به هم د عرش په سوري کې ولاړي. امام بخاري پوره روایت نه یې راوړی، هغه اووه قسمه خلک یې ټول نه دي ذکر کړي، مقصدي خبرې راوړي د کومه چې رباب سره لګي. رجل ذکر الله ففاضت عیناه، یو سړی چې الله ورته رایاد شي او په ژړا شي. بل روایت کې داسې راځي رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
یو سړی ځان له ناسي الله ورته رایت شي په ژړا شي. بعضو روایتونو کې داسې راځي خوفا من د الله د یېرې نه په ژړا شي. او داسې ګوره دوه فایدې دي. دې روایت کې ورسره خالیا نشتي. یو سړی دی الله ورته د خلکو په منځ کې رایت شو په ژړا شو ده ته هم دا فضیلت حاصل دی. یو سړی دی یوازې ناست دی الله ورته رایت شو هغه ته هم دا فضیلت حاصل دی. دواړه پکې دننه رالو. دا فایدې چې کله یو روایت کې یو ټکی وي او بل کې نه وي. د حدیثو دا علم بلکې عام د دین دا علم داسې آسان کار نه دی او د دې دپاره الله خپل سړي پیدا کړي دي. دا صرف د دې کار نه دی چې پټکی په سر که یا رومیال په سر که او ګیره مزیداره پرېږده او مفتی صاحب ځان ته وایي او شیخ صاحب او قاري صاحب مولانا صاحب علامه صاحب په دې کار نه کېږي. راسخ علم په کار دی، مضبوط علم، مضبوط علم د قرآن او د حدیث. اگر که د په سر پټکی نه اگر که د په سر رومیال نه اگر که څوک ورته شیخ صاحب نه وایي څوک ورته مفتی صاحب هم نه وایي څوک ورته مولوي صاحب هم نه وایي خو چې علم ورسره دی دا صحیح معنو باندې عالم دی. او نن سبا ظاهري حالاتو ته عوام ګوري. عوام نور عالم په دې خبره پوهېږي چې دا سړی په څومره اوبو کې دی او په څومره کې نه دی. لکه الحمدلله که اوس ته ماته یو 15 کسان کښېنئ او دې 15 ورله یوه موضوع ورکړي چې 15 منټه پرې خبرې کړي د رب العالمین په توفیق سره. او موږ خو ډېر کمزوري خلک یو او یعنی د کشرانو طالبانو نه هم کشران یو. هسې ټک خطا علم دی بس خلکو ته الله د رضا دپاره بیانو. خو د الله په توفیق سره په دې 15 ونو کې دله زه هغه یو راوباسم چې کوم یو ډېر پوهه دی. که چې عوام دې راوستو نو هغوی به پکې هغه یو ته مولوي صاحب وي چې د چا پټکی ډېر مزېدار وي او ږیره یې ډېره اوږده وي او کپړې داسې سپینې چې پړقېږي او یا قره کې لګیایي ډېر داسې اواز درنوي او دا کوي او راکاږي ماشاءالله. او زمونږ په دې علاقو کې داسې مولیان شته غریبۍ چې راکاږي نومونه یې نه علمه هسې به د نوم نه اجاقه جوړېږي. غریبو و غریبو والا صرف په خوږ اواز کې لګیا قصې کوي صرف قصې په خوږ اواز کې د دروغو منګړت قصې. نو د عوام وایي یاره وی الله چې دله څه علم ورکړی دی. ښه نو ته په خپله عالم یې چې ته په هغه پوه شو چې هغه د الله علم ورکړی وی نه نو تا ته څنګه پته ولګي چې الله دله علم ورکړی وی د اواز ته وګوره څومره خوږ دی. اواز خوږېدم دې خلکو ته دا ښکاري چې دا عالم دی صرف چې اواز خوږي دا مولا دی. نو علم د قرآن او د حدیث د دې آسان کار نه دی خو چې چا کې اخلاص او محنت کې او کوشش کې الله ورته لارې اسانوي. لکه اوس دا حدیث ته ووایي یو کتاب کې یو مشهور روایت چې رجل ذکر الله خالیا یو سړی ځان له ناسته په ژړا شو دی به د عرش په سوري کې دا ټکی چې یو سړی خالیا چې ځان له ناستې نه بیا به په ذهن کې دی چې دا د دقه سړي فضیلت دی چې کوم یوازې ناستې او الله ورته رایاد شي. خو چې عالم وي په قرآن او په حدیث باندې نو هغه ته ته وایي نه که د خلکو په منځ کې د الله د یېرې نه په ژړا شي دله هم الله دغه ځای ورکوي. دلیل پې دا روایت رجل ذکر الله ففاضت عینه یو سړی د الله ورته رایاد شو په ژړا شو. ښه دا دواړه ډېر اوچت اعمال دي که د خلکو په منځ کې جاړي او که یوازې جاړي. خو صرف مسله دا ده اهمه نقطه دا ده دا چې ځان له ناسې او جاړي د ده د عمل کې کیدی شي نه راځي چې کیدی شي دی ریاکاري کوي او دا چې د خلکو په مخ کې جاړي نو کیدی شي مخلصي او کیدی شي ریاکاري. دا آسان کار نه دی چې ځان له ناسې او په ژړا شي دا آسان کار نه دی. دې له مضبوط ایمان پکار دی. ځکه ګوره سلفو د منافقانو نښې یا د منافقت نښې ذکر کړي دي
یو پکې هغوی به دام ذکر کولی وي منافق سړی د خلکو په منځ کې او د خلکو په مخ کې عبادت ډېر په جذبې سره کوي یوازې یې نشي کولی دا ډېره خطرناکه خبره ده یعنې ډېره د یېرې خبره ده چې منافق سړی د خلکو په مخ کې عبادت ډېر په جوش او خروش سره کوي یوازې نشي چې چلې که نه مؤمن خالص مؤمن دی که د خلکو په منځ کې که دی جدایي که دی په تیاره کې که دی په رڼا کې که دی غریبي که دی مالداري که دی خوشحالي که دی خفهي که دی هر څنګه بیماري او که روغي د الله سره رابطه ومقه شانې دا نه بدلېږي دی اوږد لمونځ په کور کې هم کوي دی اوږد لمونځ په جومات کې هم کوي دی جاړي په کور کې هم چې یوازې ناستي دی په جومات کې هم جاړي آخر څه چل دی چې دا بل صرف په جومات کې جاړي او صرف په جومات کې اوږد لمونځ کوي او آخر څه چل دی چې دی د ملګرو په مخ کې صرف تهجد کوي او بیا یې نه کوي او آخر څه چل دی چې کله دی د ملګرو سره یې دی صلات الضحا کوي او بیا یې نه کوي سړی شکي شي که ځکه دا عمل ډېر ګران کار دی او دا هغه چاته الله نصیب کوي چې هغه ایمان خالص د منافقت نه پاکي د منافقت نه صفایي د دې سره کار نه وي چې څوک مینې او څوک مې نه ویني خبره یې ټوله چا سره وي هغه د الله سره وي خبره ټوله هغه د الله سره وي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله څه چې تاسو ورکوئ او څه لیږئ قیامت ته د چا سره به یې مومئ د الله سره داسې ډېرې ایماني قصې دي چې را نیکان خلک چې را ځان پټۍ را پټۍ او خپله خبره نه بیانوي وی به رانه وخت ډېر والي دا خبرې او پرېږدو چې د بلې موقع ته د سلفو حال ما تاسو ته بیان کړی او د اوسه پورې د نیکانو خلکو حال چې دوی څنګه خپل نوم پټوي او ځان پټوي ولې ځکه چې هغوی ته پته د هغه چا دپاره چې کوو هغه ته معلومه ده تو چې یو سړي له 1000 ریاله ورکړي چې دا واله ځان سره کېده د کوم رب دپاره چې یې ورکړي ته پته ده بس خبر ختمه شوه نو دا 1000 ریاله واله او ماله د دې سند راکړه او په هغې کې زما نوم ولیکه او پلانی راغلی او بیا په مجلسونو کې تذکره کوه او بیا خلکو ته وایه او بیا په فیسبوک تصویران نشر کوه او بیا یو خبره وه بل خبره وه ولې د کوم الله دپاره چې لیکوه خو په هغه وخت کې هم لیدې کله چې تا په پټه ورکول ځان پټ ساتل نیکان خلک خپل عبادت پټوي ها بعض عبادتونه نه پټېږي لکه اوس جمع سره مونځ دا نه پټېږي درس کې کېناسته دین زده کول نورو ته دین ښووه بعض داسې نور اعمال دي چې هغه نه پټېږي خو چې کم پټېږي هغه پټ ساته روجې دې نیولې ده لازم دی چې ته دې بسړي ته زما روژه ده نه ته لکه څه خورې څه نه نه یاره الله دې عزتمند کو بارک الله فیک نه بس خبر ختمه شوه نه زما روژه ده زما روژه څه ضرورت دی ټکي ته زما روژه ده د شپې ته تهجد لره پاسې هغه کوم رب دپاره چې کوي هغه دې هېري بس ختمه شوه خبره سحر به دا کیسه کول چې خوب به پوره نه دی شوی او بس په سر مې درد او یو ځله پاڅېدم او 2 رکعاته مې وکړو 4 مې وکړو ولې دا خبرې کوې هلته پلانې کور د هغو سره مې مرسته وکړه هلته یتیم و هلته جومات و هلته لاره و هلته کوڅه ولې دا خبرې بیانې دا خبرې د هغه الله سره راساته داسې رب دی چې ذره برابر عمل د هغه سره خوا کې نه ضایع کېږي ذره برابر عمل دی ذره دا نه ضایع کېږي خلکو ته یې مه بیانوه ها او دا راته یو فایدې ذکر کړم کم سړی چې ځان پټوي او خپل عبادت نه راښکاره کوي الله یې راښکاره کوي دا فایده یاده کړي
لکه ډېر داسې نیکان خلک تېر شوي دي او شتي چې هغوی خپل عمل پټوي خو الله یې ځلوي په څه طریقه سره هغه کار یې راښکاره شي. لکه شیخ ابن جبرین رحمه الله د سعودي عرب په غټو علماو کې لوی عالم و. سعودي عرب کې یو څو علما ډېر مشهور شوي نو غټ علما دلته ډېر زیات دي لکه شیخ ابن باز رحمه الله، بیا په هغه پسې شیخ ابن عثیمین، بیا شیخ ابن جبرین. او الله ما ته دا شرف حاصل کړی چې شیخ ابن جبرین زما استاد و. شیخ ابن جبرین رحمه الله مبارک یو عالم دا قصه بیانوله او زه ورته ناست وم ما اورېدلې وه. زه پخپله په هغه ټیم په هغه درس کې وم. وی دلته د سوي دي چې دلته ملګري پېژني سوي دلته نږدې دی دې علاقه کې دلته د شیخ کور هم او جومات هم دلته و درسونه وایي چې کوم جومات کې کوو. دلته یو کس راغلی و په هوټل کې اوسېدو. که تاسو خیال کړی دی دایري باندې چې ځي نو په دې غاړه باندې هوټلې راځي کوم چې خلک پکې اوسېږي د خوراک هغه هوټلې نه یم هغه اوسېدو هغه دغه ځای کې راځي یو څو دې ځای کې یو سړی اوسېدو هغه د کینسر بیمار و. هغه د بهر نه علاج له راغلی و د بل علاقې نه دلته راغلی و علاج او د هغه باندې یعنې ډېره لویه خرچه راتله. نو د هغې نه یو لوی تاجر خبر شو چې بهی داسې یو غریب سړی دی دلته هوټل کې اوسېږي د بل علاقې نه راغلی علاج له پیسې پکار دی او دا خلک ماشاءالله الله وله مال ورکړی دی خو د لګولو په چل هم سم پوهېږي. نو هغه بیا په ده پسې راغی په خپله کوم ځای کې اوسېږي کوم ځای کې نه اوسېږي چې دا خرچه ټوله زه وکړم. نو چې راغی د هغه سړي د دې کمرې مخې ته خوراک او هر څه پراته و لفافه پرته وه ولې ورته وټکوه کس راووتو ورته وي دا خوراک هغه ورته دا ته راوړې وي نه زه خو نه راوړم زه خو رالم دلته پراته نو وي دا څوک دی د الله بنده چې زه سهار راپاسم سهار مانځله ځمه دلته دا هر څه پراته یو لوی شی راوړی او دا لفافه په دې کې پیسې پرتې روزانه. نو دا کوم عالم چې دا قصه بیانوي هغه وایي د تاجر ما ته خبره کوله چې زه هم حیران شوم چې دا د کوم ځای نه دومره ده سره مرسته کوي څوک او پته یې نه لګي او پیسې روزانه دله ورکوي. نو زه ورته پټ کېناستمه د شپې چې زه به دا سړی معلوموم دا څوک دی. وی ګاډي کې ناست وم سهار مانځه ته داسې نیمه ګنټه څلوېښت منټه پاتې یو کس راغی ګاډي نه کوشو او د دې مخ نه دا شماغ تاو کړی و په دې تلو کې ما ونه لید چې را کوشو نو ما ولیدو تکه سپینه ږیره وه او څومره ښکلی سړی و او بیا ګاډي ته وختو ولاړ. وایي زه بس هم شاته لاړم دې سړي سره میلاوېدو غواړي دا خو یو ناشنا مؤمن دی. وایي زه بس هم لاړم هغه کور ته ورننوتو کور خوا کې وي جومات اذان چې کله وشو زه ناست ناست وي هغه راووتو دی جومات ته منزله تو وي زه منزله ورغلم. چې کله مونځ ختم شو او درس دپاره اعلان وشو چې به شیخ ابن جبرین رحمه الله درس به او پلانی کتاب کې دغه روزمره درسونه به سهار منځ نه بعد مازدیګر ماښام ماسخوتن دا په مخه وی کرسۍ ته هکه سپین ږیری وختو کوم چې مال ته لیدلی و د درس کرسۍ ته هغه سپین ږیری وختو کوم چې مال ته لیدلی و سامان وړو. دا یو بوډا انسان زامن یې دي او ښه مالداره دی او هر څه ول الله ورکړي دی په خپله ځي هغه ته هر څه یږدي او بیا راځي او نه یې ښکاره کوله خو الله راښکاره کړو. یعنې په دې تورو تیارو کې د څه پته لګېده خبره مې دې پوره واوسه چې ته ځان نه ښکاره کړې که نه الله دې ځلی خو چې ځان ښکاره کې او هر ځای کې وې ما دا او ما دغه او ما داسې الله یې شرموي. نو عبادت پټ ساته د الله سره رازونه ساته د الله سره څه ساته رازونه چې په هغې ته مطمئن یې که زه مړ شم او الله ته مخامخ شم نو زما د هغه سره رازونه دي چې هغه صرف الله ته معلوم دي او بیا ما ته معلوم دي. بس داسې رازونه د الله سره ساته
چې ته پې مطمئن یې ته ورته خوشحاله دا خبره ټوله مادې پورې راوسته چې رجل ذکر الله خالیا ځان له ناسته الله ورته رایاد شو په ژړا شو الله ورته رایاد شو د هغه عظمت د هغه شان د هغه صفات د هغه نومونه د هغه لویوالی ورته رایاد شو اوس په ژړا شو او څومره اوچت انسان اوس ګوره دا جړه معمولي عبادت نه دی د دې د لاسه الله دله ځای ورکړو قیامت پر ورځ به څه کړي د عرش په سوري کې د دې دپاره امام بخاري دا حدیث راوړی وایي معمولي مه ګڼه دا عبادت د عرش په سوري کې به ته ځای میلاو شي د دې نه علاوه ډېر حدیثونه دي یو څو به ته زه ذکر کوم یو حدیث کې داسې راځي امام ترمذي راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لیس شیء احب الی الله من قطرتین د الله دوه قطرې ډېرې خوښې دي ډېرې زیاتې خوښې دي قطرة دموع فی خشیة الله هغه قطره د اوښکې چې د الله د یېرې د لاسه ستا د سترګو نه وبهیږي وقطرة دم تهراق في سبيل الله او د الله په لار کې چې د وینې یو قطره د بدن نه لاړه شي دا دوه قطرې د رب العالمین انتهایي خوښې دي د فضیلت د جړه یو حدیث کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا یلج النار رجل بكى من خشية الله یو سړی چې د الله د یېرې د لاسه جاړي دی به جهنم ته نه ځي حتی یعود اللبن فی الضرع تر دې چې دا پی د غلانځو ته واپس شي نو پی چې ته واپس کېږي نه واپس کېږي ماته وایي دا سړی جهنم ته نه ځي څوک د الله د یېرې نه جاړي یو حدیث کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا تیر شوی روایت هم امام ترمذي راوړی دا هم امام ترمذي راوړی وایي دوه سترګې دي چې د جهنم اور به پرې نه لګي په دوو سترګو به د جهنم اور نه لګي عین بکت من خشیة الله هغه سترګې چې د الله د یېرې نه جړلي وعین باتت تحرس فی سبیل الله او هغه سترګه چې په جهاد کې د الله په لار کې د شپې چوکیداري کړي په دې دوو سترګو باندې جهنم اور نه لګي د معمولي سترګې نه وي چې د الله د یېرې نه ترې اوښکې به وي دا به هم څوک وي د چا سترګه به او چې په جهاد کې چوکیداري کوي د شپې ناست دی او د دشمن یره او دی ناسې څوکۍ کوي نو دا هم څه ایماني نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دې دوو سترګو ته د جهنم اور نه رسي هر کله چې زړه دې نرم شو وبه جاړي د الله نه زړه چې دې نرم شو الله ته به نږدې شي زړه چې دې نرم شو عباداتو کې به دې شوق پیدا شي زړه چې دې نرم شو قرآن او حدیث به دله خوند درکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوره هسې څو مثالونه ذکر کوم نور دا یو اوږده موضوع ده که موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه دا خبرې را جمع کړو که نه دا غټه موضوع ده بس یو څو مثالونه عبدالله ابن مسعود وایي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې اقرأ علیه القرآن دا قرآن ولوله چې زه یې واورم صحابه کرام ډېر ادبناک انسانان وی یا رسول الله اقرأ علیک وعلیک انزل یا رسول الله زه به استاد و مخکې څه تلاوت کوم خو نازل شوی په تاسو باندې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انی احب ان اسمعه من غیره زما دا خوښه ده چې زه تلاوت د بل چا د خولې نه اورم فقرأت عليه سورة النساء سورة النساء مې شروع کړه د هغې تلاوت مې شروع وی دې آیت ته راورسېدم فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا ای پیغمبره هغه وخت به څه وښي او څه ناشنا حال وی
چې الله وایي زه په ټولو امتونو باندې به د هغوی پیغمبر ګواه کړم، په هر امت باندې د هغوی پیغمبر به ګواه کوم، او بیا به په دې ټولو پیغمبرانو باندې تا ګواه کوم. وی ما ته وی چې حسبک الآن، بس ودرېږه. وی فالتفت الیه فاذا عیناه تذرفان. وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتو چې ولې ودرولم؟ وی د سترګو نه اوښکې روانې وې. دا نرم زړه دی، دا هغه زړه دی چې تلاوت واوري او اوښکې د سترګو نه روانې شي. ستا کله تلاوت سره اوښکې د سترګو نه روانې شوي دي او ته پوه شوی نه یې، نو ستا د سترګو نه به اوښکې څه روانې شي. دا یو ګټه مسله ده چې سړی پوه نه دی چې د امام څه وایي. دا عالم چې د درس کې دا آیت تلاوت کوي د دې څه معنی ده، دی به څه وجاړي دی ته. او ځکه دا بد جاهلان وایي زموږ په دې خلکو کې، مړه وایي دا عرب مکار خلک ته وایي، په ژړا به شي. مکار نه دي، پوهېږي چې د امام څه وایي، ته نه پوهېږې، ته پوه شوی نه په دې باندې. ټول جومات به جاړي او دی به پکې دغه شان غلی ولاړي. څومره غریب دی دی په دین کې، څومره غریب دی، څومره غریب دی. انتهایی غربت دا دی چې مؤمنان ټول لګي د الله د یېرې نه جاړي، د الله په کلام پوهېږي او دی منځ کې دغه شان ولاړ دی. نو بیا چې سړی راوځي ځان ته د کمي نسبت وکړي، نه نه الټې د وی عرب مکار خلک چې وایي، والعیاذ بالله. د الله د یېرې نه جړه هغې ته د مکر نسبت ده، جي مکار خلک دی. دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې قرآن ته به یې جړل، دا خو د صحابه کرامو طریقه وه. ځکه عبدالله بن الشخیر رضی الله عنه وی، امام احمد امام نسائی دا روایت راوړی، امام ابو داود هم راوړی. وی اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو یصلی. زه یو ورځ جومات ته رالم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مانځه ولاړ و. دی چې څنګه راننوتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مانځه ولاړ دی، ولجوفه عزیز کعزیز المرجل من البکا. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سینه وی داسې خوټ کېده لکه کټوۍ چې په اور باندې د ایښودي او خوټ کېږي، هغه اواز نه کوي، دغه شان اواز د هغه د سینې نه راوتو. دې ته وایي د الله د یېرې نه جړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مانځه ته چې مخکې شو، څوک به په تلاوت نه پوهېدو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ ته نږدې و، یو څو ورځې پاتې وي او نشو وته منزله وی، مرو ابا بکر، ابو بکر ته وایي چې امامتي ورکوي. عایشې ورته وویل یا رسول الله ډېر نرم زړه والی دی، جاړي او بیا خلک د هغه په تلاوت نه پوهېږي. وایي زه چې ته څه یم هغه وکړئ. مرو ابا بکر، ابوبکر ته وایي چې مانځه ته مخکې کېږي. وایي ابوبکر چې به کله مانځه ته مخکې شو، دا رنګ به یې ټک زیړ شو او داسې به یې جړل چې په تلاوت به یې څوک نه پوهېدو. دې دلاسې چې هغه لوی رب ته ولاړې وه او دویم دا یره به یې وه چې الله به دا مونځ زمانه قبول کړي او که نه. بیا درېیم په داسې ځي باندې ودرېده چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم امامتي ورکړې ده، مخکې شوی دی. دې ځي ته مخکې کېدم څه زور غواړي. داسې مؤمنانو د هغوی چې د هغوی په تلاوت به څوک نه پوهېدي، داسې به په ژړا شو. په موږ باندې کلونه تیر شي، کلونه او قرآنونه ډېرې ویم نو که څوک یې رالي روژه کې ویاسې د روژې هغه تلاوتونه مقابله ټول روانې، څومره دې ختم کړو، څو دې ختم کړو، کله به ختمې، څو دې ختم کړو، کله دې ختم کړو، دغه کیسه روانې. ته دا تپوس وکړې څومره پې پوه شوې، څومره عمل دې وکړو. تا چې د قرآن وی الله ته نږدې شوې، تا چې د قرآن وی په ژوند کې څه تبدیلي راغلې ده. د قرآن ستا په ژوند کې څه انقلاب راوستی دی، څه فایده دې ترې واخسته، څه چلو شو. دا تپوسونه نشته. څومره دې ختم کړو، کله به ختمې، څومره دې ختم کړو، کله به یې ختمې. او دا هم صرف په روژه کې، او دا پکې الله تکړه سړی دی چې دې سره یې شوق دی. دا پاتې که چې جړاګانې کوي د تلاوت سره. یو ویډیو ډېره نشر شوې ده، کېدای شي تاسو به لیدلې وي. یو سپین ږیرې بوډا ناست دی عربی په جومات کې، او چا ترې پټه ویډیو کړې ده.
یو ستنې ته ډډه لګولې ده خو سم سپین ږیری داسې کونټي دی سم او قرآن وایي په زوره وایي او یو ټکی چې وایي دا لاس ورسره خوځوي او داسې جاړي داسې جاړي لکه ماشوم چې جاړي سم جاړي او بیا پکې هغه آیت منځ کې د الله د صفات راشي چې الله رحمان دی د دې سره سم په ژړا شي او دا آیت بیا یو دوه درې پیرې ووایي هسې ما چې وکتل نو ما دی اوس د قرآن سره ژوند تېروي دی په دې آیتونو کې دننه اوسېږي دی اوسېږي دې کې دننه دی د هغې سره زړه یې ژوند دی دی د آیتونو سره بلې دنیا ته تللی دی دی د دې نه خبر چې ما نه څوک ویډیو کوي یا زه جاړم یا لاس ورسره ړقوم یا که څوک دلته راشي جومات کې زه نه نه دی بلې دنیا ته تللی دی بل ځای ته تللی داسې تلاوتونه چې الله چاته نصیب کړي که نه دا ډېر اوچت خلک یو حدیث کې راځي امام ابن حبان راوړی دی د عبید بن عمیر رحمه الله نه هغې وپیر عایشې رضی الله عنها ته ووایي ام المؤمنین څه ناشنا قصه راته وکړه چې تا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلي ځکه چې دا بیبي دی دی به ډېر څه ناشنا لیدلي او دا خو هغه زنانه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه د عایشې سره په طلایي کې پروت یم او په ما وحي راغلی ده دا دومره اوچته زنانه نه دی خو به ډېر څه لیدلي نو دې عبید ورته ووایي ام المؤمنین څه ناشنا قصه راته وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا قصه وی هغه کیسه لږ ساعت غلی و سوچ یې کوه چې کومه ناشنا دا خو هر یوه ناشنا ده دا خو ټولې خبرې څه ناشنا دي او څه ناشنا خونې دی خو کومه نو یو یې پکې ذهن کې راوسته نو ورته وایي چې لما كانت ليلة من الليالي په شپو کې یو شپه وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما سره و وی ما سره ناست و پاڅېد اکدم کېناست وی ما ورته چې یا رسول الله خیر خو دی وی ما ته وایي چې یا عایشه ذریني اتعبد اللیل لربي عایشې ما پرېږده چې نن شپه د خپل رب بندګي وکړمه وی ما ورته چې یا رسول الله زما دې په الله قسمي زما هم دا خوښه ده چې ته الله ته ډېر نږدې شي او څه چې په څه چې ته خوشحالېږي موږ به خوشحالېږو ته د الله بندګي کوې نو زه به تا منع کړم ته به الله ته نږدې کېږي زه به څه ووایم چې نه دا مؤمنانې زنانې دي چې دا خو ډېرې اوچتې زنانې دي خو چې څوک د دوی په نقش قدم په دې امت کې رواني کومه زنانه هغه خپل خاوند له تیزي ورکوي چې دی عبادت وکړي او په دې خوشحالېږي چې زما دا خاوند الله ته نږدې شي په دې خوشحالېږي چې زما دا خاوند الله یې وبخي یعنې اکثر زنانه خاوند ته د مانځه اواز هم نه کوي ستړی دی وایي په دې خوشحالېږي چې دی خوب ډېر وکړي په دې خوشحالېږي چې زما خاوند ته مزدوري ټیټ میلاو شي په سعودي عرب کې دې اوسېږي خو چې پیسې ډېرې راوړي دوبۍ کې دې اوسېږي خو چې پیسې ډېرې راوړي او مینه ښځه په حقیقي معنو سره هغه په دې خوشحالېږي چې زما دا خاوند الله ته نږدې شي زما دا خاوند جنت ته نږدې شي زما دا خاوند د جهنم نه لرې شي په دې خوشحالېږي وی ما ورته چې رسول الله موږ خو په دې خوشحالېږو وي فقام فتطهر پاڅېد او اودس یې وکړو ثم قام یصلي او په مانځه کې ودرېد او وی چې څنګه ودرېد په ژړا شو دا وی عجیبه قصه ده نو سړی به چې دي که عجیبه سړي جړل خو به هغه جړل واوره که نه جړه بل شان جړا ده وی ودرېد او په ژړا شو وی دومره یې وجړل چې دا ګریوانې په دې اوښکو لوند شو دا اوښکې په دې ږیره روانې وې هغه په دې ګریوان بهېدې وی بیا چې کله کېناستو منځه کې چې کله کېناستو او جړه د هغه روانه وه دا ږیره وی په دې اوښکو ډکه شوه لمده شوه صرف دا نه وی دومره یې وجړل چې لاندې هغه ځمکه یې لمده کړه
حتی بل الارض زمکه باندې وي د اوښکې لګېدې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دومره جوور ننوتی و د الله سره په دې جرګه کې چې بلال رضی الله عنه راغی وی یا رسول الله د سهار د مانځه ټیم دی فلما رآه یبکي چې ویل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو جاړي او څه بل شان جاړي وی یا رسول الله تبکي تاسو جاړي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله خو ستاسو تېر شوي او راتلونکي خطاګانې او هر څه لغزشونه درته معاف کړي تاسو جاړئ دومره د الله د یېرې نه پیغمبر ورته افلا اکون عبدا شکورا ستا دا نه ده خوښه چې د الله شکر ګزار بنده جوړ شه یعنې دا د پیغمبر دا جړه دا ګوره شکر ادا کول دي او زما او ستا دا پته هم نه لګي چې اخرنی انجام زما او ستا څه دی زمونږ اخره خاتمه په څه ده بیا هم زمونږ د سترګو نه اوښکې نیسي په تهجدو کې کم یو ملګري داسې جړلي ځان له جواب ورکړي بلکې ډېر به دا وایي چې ما تهجد کړي نه دي نو جړه د کوم ځای نه راغله ما چې تهجد کړي نه دي نو جړه به د کوم ځای نه راشي یو حدیث کې راځي د صحابه کرامو حال واوره امام بخاري دا روایت راوړی دی انس بن مالک وی خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ما سمعت مثلها قط یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه خو څه ناشنا خطبه وکړه ما وی داسې خطبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خولې نه مې اورېدلې داسې خطبه وکړه او بیا دا ووی لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا کمی خبرې چې ما ته معلومې دي کېده تاسو ته معلومې وې نو تاسو به ډېر لږ خندلی وې او ډېر به م ژړلی وې انس بن مالک وی فغطى اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وجوههم ولهم خنین ټولو یې مخونه پټ کړي و څادرې په ځان راچولي او هر یو د ژړا او د خوټ کېدو اواز راته د هر طرف نه ټول جومات ژړل صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې دا د صحابه کرامو حالو د نصیحتونو سره او د قرآن او د حدیث د اورېدو سره هانی چې دا د عثمان بن عفان رضی الله عنه آزاد کرده غلام دی هغه آزاد کړی وی عثمان كان عثمان اذا وقف على قبر بكى عثمان رضی الله عنه چې به وي د قبر په غاړه ودرېد وبه یې ژړل وبه یې ژړل وي دومره به یې وژړل چې راګیره به یې لمده شو وي بعضو ورته وایي چې عثمان څه ناشنا سړی د جنت او د جهنم تذکیره چې کې ته نه جاړي وتبکي من هذا او دې قبر له چې راشي بس هم په ژړا شي ورته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مې دا خبره اورېدلې ده چې قبر د آخرت په پوړو کې اولنۍ پوړۍ ده او چې څوک په دې کې کامیاب شو نو وروستني مراحل ورته آسان دي چې په دې کې څوک کامیاب نه شو را روان د دین هم سخت دي نو ځکه وایي دې ځي ته ژاړمه تا کومه ورځ قبر ته ژړلي هسې تا چې ته سوچ کړی دی چې ته به دې قبر له ځي ژړا پرېږده تا چې دا سوچ کړی چې ته به قبر له ځي تا دا سوچ کړی چې تا به په خاورو کې ږدي او دا هر څه به ختمېږي صرف په یو اواز باندې سیکنډونه به کې نه لګي سیکنډونه بس پلانې مړ شو ختم مړ شو هر څه ختم هر څه لاړو د دې یو ټکي سره بچي ختم ښځه ختمه مال ختم شهرت لاړ دبدبه لاړه رعب لاړ روغ صحت لاړ ښایست لاړ مال لاړ مشرتیا لاړه منصب لاړ هر څه لاړو صرف د دې یو سره مړ شو او هغه چې څه پاتې کېږي هغې ته زموږ توجه نشته عمل دا عمل تا سره قبر ته ځي دا ستا د دینداري دا به قبر ته ځي دا د قرآن دا تلاوتونه دا د علم په مجالسو کې ناسته دا ذکر او اذکار د زکاتونه د صدقې د منځونه د جړاګانې او د نور عبادتونه دا تا سره قبر ته ځي د دې نه علاوه هېڅ هم نه ځي ها که یو سړی وایي چې د دین علاوه نور څه کیدی شي او کفن دی بس صرف کفن دی او نور هېڅ هم نشته دغه عمل دی چې د تا سره قبر ته ځي
او طالب راځي مخې لسکن چې حدیث کې راځي وګوره حدیث دی چې دا عمل د انسان سره په قبر کې ملاقات کوي همدغه ستا د عمل به تا سره ملاقات کوي ستا خوښه دی چې ته څنګه عمل ځان سره قبر ته وړی ماشوم نه چې زما په خبره نه پوهېږي ښه په هر څه پوهېږي په دنیا دومره پوهېږي چې د نوک په سوکه باندې ته روپۍ او ډالر او دا معلومولی شي دومره جوړه خبره نه ده زما دا چې څوک پرې نه پوهېږي خپله مرضي ده چې څه قبر ته وړې هلته به ورسره میلاوېږي او د هغه الله سره به میلاوېږي د فضيلة الشيخ العلامة الفقيه الإمام ابن عثيمين رحمه الله داغه کتابونه زه ډېر زیات ګورم او سن اشنا رباني او پوه علم الله پیدا کړو او بیانونه داغه ډېر زیات موریدلی دي الحمدلله داغه کیسټې مخکې به داغه کیسټې ډکېدې داغه کیسټې به وي پوره اب د یو خبره د درسونو کې ډېره زیاته کوله او دا خبره په قرآن کې ده واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه ویریږئ د الله نه او پوه شئ چې د هغه الله سره میلاوېدونکي یئ دا یو ناشنا نصیحت ته په دې دوه درې ټکو کې یعنی غټ نه غټه خطبه مه کوه غټ درس مه کوه صرف دا ووایه واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه په دې صرف ځان پوه کړه چې د هغه الله سره به میلاوېږي نور د خپله مرضي دی خو میلاوېږي به لازم به میلاوېږي دا نشي کېدی چې څوک د دې شي چې د هغه د الله سره ملاقات ونه شي هر سړی به د الله سره میلاوېږي ستا خپله خوښه ده چې به کوم عمل ورسره میلاوېده غواړي یو حدیث کې راځي معاذ بن جبل رضی الله عنه مبارک یو روایت کې راځي وی یو ورځ ناسو سمې وویل معاذ بن جبل مشهور صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما په امت کې چې په حلال او حرام باندې ډېر څوک پوهېږي هغه معاذ بن جبل دی په ژړا شو سم په ژړا شو ملګرو ورته ما یبکیک ولې ژاړې وی الله دا خلک دوه قبضې کړي دي دوه حصو کې تقسیم کړي دي یوه قبضه د جهنم دپاره ده او بله د جنت دپاره ده جاړم په دې فانا لا ادري من اي الفريقين اكون وزما ته دا پته چې زه به کومه قبضه کې وم معاذ بن جبل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری هغه وایي دې سوچ کې ما تاجر دا سوچ کړی ته به کومې وکړې داسې د خوشحاله ژوند مزدوري ده او مزدوري ده او مزدوري ده او مزدوري ده دنیا ده او دنیا ده او پیسې کته او پیسې بره پیسې کته پیسې بره جیداد او پټې او بچې او ښځه او خانده او مزې او چرچې او چېرته دې دې سوچ کړی دی چې الله چې دا خلک تقسیم کړي دي تقدیر کې دا فیصله شوې ده فریق فی الجنه و فریق فی السعیر یو ټولګی جنت کې او بل جهنم کې تا سوچ کړی چې ستا نوم کوم یو کې معاذ بن جبل د دې د لاسه جړی دی حسن رضی الله عنه یو پیر په جړا شو او سم په جړا شو ملګرو ته یې ولې ژاړې وایي دا خبره راته رایاده شوه او د دې د لاسه ویرېدم که سبا له الله ما اور ته ګزار کړي او هېڅ پروا ونه کړي نو زه به څنګه بچ شم د اور نه الله خو څه پروا نه کوي او نه الله ته څوک څه نقصان رسولی شي که الله دا ټول مخلوق جهنم ته ګزار کړي څوک به څه وکړي څوک دې تپوس کولی شي که تا واچي هغې ته چې ته دا سوچ دې کړی ته به څه وکړي څنګه به ځان بچ کړي دې خبرې په ژړا کړو تمیم الداري رضی الله عنه هغه یو پیر تلاوت کو د شپې په تهجدو کې ولاړ او دا ایت یې ګوره دا ایت موږ څو پیرې ویلی څومره مو ویلی هېچا ته فایده نه ده اخیستې ډېره لږو به ترې اخیستې څه وایي أم حسب الذين اجترحوا السيئات
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله وی کم خلق چی پا گناونو کی واقعی دی دا دوی سا گمان دی چی زبا دوی دیسی وگرزوم او دیسی نعمتون بولورکم لکه سنگ چی آغا مومنانو لورکوم چی ایمانی راوڑا دا و نیک عملو نکڑی دی دوی بیو شادیس. تمیم الداری صحابی زن پا دی گنانگارو کی گرنی وی اللہ وی چستاسو سخیال لی چی دا گنانگار دا آغا نیکانو پشان دی. تمیم الداری تا زن رایت شو پجراشو چی اللہ پوچی دایو شان ندی. وی دا سحر پوری دا آیت وی چی کل موزن دا سحر دا منزل پر آزانو کو مالا دے پوشی چی دا خو آزانو کو نمونزی زرزر ختم کو او جڑی لی سحر پوری. تا چرا دا سوچ کرے چی اللہ پوی چی گنانگار او دا اچت خلق یو شان ندی نو سبا کہتا تی تو سوچ تلے ندی دا بازو خدا پا خواب یعنی خبر دا بچی عبادتو کو اللہ قبلی بس صرف زمانگنا کول پاتی دی کوئے و قبلی گی کوئے و قبلی گی کوتے گناہون دیر دی اللہ غفور رحیم دا چانا گناہ نکی او دا بازو تقوی و دینداری اسی آغا پا دریاب بانی آغا زگ نئی آغا شانی فام الزبدو فیذبو جفا دا ملگرو پا منز کیا پا درس کیا پا بیان کیا پا دینی محفل کیا بتا او گٹ بزرگی و تقوی دار بے او چیزان لشی ایسوم نشتی بے ایسوم نشتی اولی آغا کم رب چی آغا ٹیم کی تلی دیئے کلی جیتا دینی مجلس کی ناسی ہوستا اگر نہیں نیسی اگر رب خوارو وقت آئی دی نو تقوی بزرگی دا بازو دیسی دا ولیادو باللہ چاگه دی دریاب دی زک پشان دا پالتو صرف دی دا پارا چی مجلس تا و خلق مینی و بزان تیٹ ساتا و نور اخوا چی سدی زروالی آگا کوا ذکر اللہ سوئی وما قدر اللہ حق قدری اللہ وی دی خلقو زمان دیسی قدر ندے کرے لگا سنگ چی پکارو اس دیس لی دا اللہ قدر کرے دا انسانانو قدریو کور دا انسانانو بمخ کی گناہ نکولا انسانانو بمخ کی دیر بزرگ و تقوادارو چی کل دیو اللہ شو بیا پا حرس ورزی دا اللہ قدر کرے اللہ دا منافقان مبارکی سوئی یستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم دوی یریگی دوی حیا کئی دوی پٹیگی دا خلقنا او نیریگی دا آغا اللانا او حیا نکی دا آغا اللانا وهو معهم چی آغا بخپل علم سر دوی سر ہر ٹیم دے دوی نی دوی یوری دوی چی نیریگی او دا خلقنا ایریگی دا خلقنا پٹیگی او دا خلقنا حیا کی او دا خلقنا شرم تاسب ایمان شو بیا تاسو انصافو کئی دا عدلو کئی او فیصلو کئی چرا سنگ ایمان شو بیا یہ روایت کی دیسی رضی حذیفہ رضی اللہ عنہ حذیفہ بن الیمان بیجنی کنا مشہور صحابی دی صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تولیکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رازدار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدراز خبری کولی وی ورس پجڑا شو سمی وجڑا فقیل له ما بکاوک ولی جڑے حذیفہ دمرا وی دا اللہ سر ملاقات تے دا خزما ایمان دے اس دا پتہ نشتی چی دا اللہ سر چی میں ملاقات کی نو اگا اللہ برا نرازی او کا نرازا وی ملاقات خودے دے خود چیزا کرے در رب سر مقامق شم اگا برا رازی او کا نرازا وی دے خبری پا سوچ کیا چولے سمرا دا سوچ خبر زمان استاب ملاقات کی گی دا اللہ سر تا چر دا سوچ کرے جاگا اللہ برازیو کا ناراض ہوئی لکہ حدیث کی رازی چکل دا نیک بندن روح زی نو ملائکو توی خروجی ایتها النفس الطیبہ
اے پاک نفسا ایک پاک روح روزہ الى روح و ریحان روز نعمتونو تا روز خوشحالو تا و رب راض غیر غضبان او دیس رب سر دی ملاقات تے چاکہ تا نرازی دے تا تا بقو سکی ندے چی دا زیر چاہتا ہوشی و ساتی ہوشی دا گٹے ولی دا باز مڑی دا نیکان مومنان چی کلا وین دیسی مسکی چی لامبے کفن کی مسکی یو چی پوها سڑے لامبے دیندارا ناگا پویگی پا دی علاماتو باندی چی را سڑے اللہ تا نجدیو دتا دا کٹنگ کی دا زیر وشی وی روزا دیسی رب طرف تا چی تا نرازی دے غسکی ندے دے خوشحالی چی خوشحالی چی ساتی ہوسی حق شام پاتیش وقبلتو ویلیش روزا اے پلیت روحا روزا دا اللہ عذاب تا دیسی رب دی انتظار کی چاکہ تا تا پا غزب و پا غسکی دے داگا سر بسنگ ملاقات کی داگا رب سر چیتانا ناراض دے سنگ بسر ملاقاتو کی دی دنیا پرستو تا دوئے دا دنیا وال وی ملک سبتانا خبا دے غریب ڈوڑی نتیری گوی دا کلی ملک زمانہ سے دے خبا دے او کور مخی تبا تاویگی را تاویگی او کلبا یو حدی اوڑی او کلبا بل گفٹ اوڑی او کلبا اسی کینی پاسی جی ملک سب کتا و خان سب براو دا چمچے بچلے و توائے ملک سب پری دا کمپنی منیجر تانا خبا دے فدا وقت تیری کمپنی منیجر دے سی چھے خبا شو اللہ دے خوش آلے کی خود دی دنیا والا ہوتا گھٹا مسئلہ دا تا چرتا دا سوچ کردے دے چی دی ہر سا مالک دی دنیا مالک اگر تا نرازی دے او که ناراض دے چرتا دی سوچ کردے چرتا جڑلی دی دلاس چی آگا اللہ با رازی او که نبای رازی زبر دی وحکول مثال درکو چی اسرے دخبری خیز سر خبری کئی او خزیتی خپشی تلیفون بزی بند کی خزیتی خپشی تلیفون بند کی دی بیسے کئی داغی درازی کولو کوشش کی چی خز خپشوی دا کدی دی خزی نخواون خپشی تقشن حالاتی بی خواون بی خپشوی پہر طریقہ رازی کی دا دنیاوی وڑی خبری دی چرتا دا سوچ دی کردے چاکہ عرش ورطا نرازی دے وکا ناراض دے اگر سر بطا بکم حال کی ملاوی گی دا دید لسا حذیفہ رضی اللہ عنہ جڑے ہو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دا کیسا منگسوسو پیری بین کردے دا سیرت کم را گلے دا غیو پیر روجہ وا او روجماتی ہوتا خزی کی خودو او جڑلی سمی جڑلی یہ روجماتی تا چیو کتو او تیولی جڑی خزی ہوتی وی مصعب بن عمیر شہید کریش دو حود پا غزا کی وکان خیرا منی زمان غوراو دا گورا گو دیسی مومنانو بل بیدزان نا غورا گانو دا بینو ایزا غورا وی اگر زمان غوراو او وی دوم رسنو چی منگ پی کفن کرے اوڑی که انتا کی ٹوٹاو دا کپڑی وی کلب انتا بخفو چولا کلب انتا سرا چولا او وی بی سلگی ونی و خسما او وی وقتل حمزه و حمزه رضی اللہ عنہ پیغمبر رسلم ترو یاکم شهید شهید وهو خیر منی او زمان غورا دا غد پارم سنو اوڑی که انتا کی سادرگی و پورا پی پراتوم نا زیری که مچی آگا خلقو اللہ راو وقتو آخرت لو آخرت که بولا نعمتون ورکزی که دلتا کوئی سو نلیدو او منگ تو دا نعمتون پراتی دین را تخکاری چیزا منگ دا نیک و عمال و بدلکس اللہ منگ لپا دنیا کی راکی آخرت کے بسا نہیں پا جڑاشو او اگر وہ جماعت پری خودو پاسی دو تا چر دی خبر تا سوچ کرد تا سر چی کم نعمتونی تا چی دون مزو چرچو کی دیش دستا دا خو عمال و بدلی او آخرت کی سنی اگر دیر خطرناک خبر اللہ تی منگ ساتی
چې یو سړی ډډې لګولي چې زما اعمال ډېر دي او د هغې بدله ول الله دنیا کې ورکړي او د آخرت کې چې تلې ته مخامخ شي تله خالي پرته وي هېڅ هم نشته یا الله زما هغه عمل ولې دنیا کې چې مزې چرچې کولې دا څه وو دغه مې در کړو که نه الله به ورته وایي ها سعد بن الاخرم رحمه الله وی زه یو پیر د عبدالله بن مسعود سره روان وم رضی الله عنه نو هغه په دې انګرانو باندې تیر شو چې د اوسپنو په دې بټۍ کې لږ یو کار یې کوو نو هغوی دا اوسپنې په دې بټۍ کې اېښودې او راویې ویستې دي چې هغه داسې ویلې شوې وې ټولې عبدالله بن مسعود داسې لږ ساعت ته ودرېدو د اوسپنې ته یې کتو څه مې وژړل وی ما ورته چې ابو عبدالرحمن خیر خو دی وي ناسې خیر خو دی خو چې اوسپنې سره داسې کوي نو چې که موږ ورته چې ته ولي چې موږ سره به څه کوي او دا د دنیا اور دی او د کوره پورې وژړل تا چې ته جړلي په دې خبره چې هغه د جهنم هغه اور سره به ته څه کې الله دې نه کړي که چېرته لاړې ورته عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو پیر تلاوت کو مانځه کې دا سورة المطففین شروع کو تلاوت کو سورة المطففین شروع کو نو کله چې دې ته راورسېدو يوم يقوم الناس لرب العالمين فكم ورځ به خلک ودرېږي رب العالمین ته وي دومره وجړل چې نور تلاوت یې نشو کولی بیا رکوع له لاړه به کومه ورځ چې به خلک الله ته ودرېږي دا هغه مؤمنان دي چې یریږي د الله نه ابو موسی اشعري رضی الله عنه په عراق کې یو پیر خطبه کوله نو د جهنم تذکره وکړه او د جنت راوي وایي دومره وجړل چې ما په خپلو سترګو د هغه د اوښکې ولیدې په دې منبر کې به یې دیدې سي په دې منبر دې چې کته راتلې دي په دې ګیره به رالې به په دې منبر راولیدې په دې ګیره به رالې په دې منبر به راولیدې مسروق رحمه الله وایي وی زه یو پیر د عایشې رضی الله عنها سره ناست وم وی هغې دا آیت وی فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم جنتیان به یو بل سره دا خبرې کوي څه خوندور مجلس به وی دا جنتیان به یو بل ته وایي چې فمن الله علينا بس الله رحم وکړو په موږ باندې ووقانا عذاب السموم او دغه ګرم اور نه یې بچ کړو وی عائشة رضی الله عنها په جړا شوه څه مې وجړل وی ربي من وقیني عذاب السموم یا الله په ما هم رحم وکړه او دغه ګرم اور نه مې بچ کوي یا الله دا د پیغمبر بیبي ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بیبي ده چې په ټولو کې زیاته خوښه ده هغه وی یا الله په ما هم رحم وکړه او دغه ګرم اور د عذاب نه مې بچ کوي یا الله تا چېرته دعا کړې ده چې داسې لاس یې اوچت کړي چې الله جهنم د اور نه مې بچ کړه دعاګانې هم نن سبا صحیح د الله نه دنیا هم غوښته پکار دي خو صرف دا هم نه دی چې سړی په دنیا پورې ونښلي دغه دعاګانې یا الله بس رزق پراخه کړي او په کور کې حلال رزق راکړي او بچي نیک عمله لوی کړي او بچو له لوی ژوند ورکړي او ښځې له مې لوی ژوند ورکړي او پیسې راکړي او قرضې ختمې کړي صرف دا بس دا وړې وړې خبرې چېرته تا دا دعاګانې غوښتلي دي چې الله د اور نه بچ کړه یا الله د قبر د عذاب نه بچ کړه د هغې سره یې سترګې نه اوښکې چېرته ځان له جوابونه ورکوئ زه درنه جواب نه غواړم او که زړه م ژوندی زما په دې خبرو باندې به ښه ژوندی شي او که هسې دلته م تش بدن راوړی نو څنګه چې راغلی دقه شان به ځئ دا راته م ووایم که هسې بوټۍ دې دلته راوړي که نه نو دا بوټۍ ورې کار نه کوي زړه په کار دی زړه ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید الله په دې قرآن کې نصیحت دی د هغه چا دپاره چې زړه یې ژوندی غوږ یې ایښودی او په دې مجلس کې د زړه سره حاضر وي دې خلکو دپاره نصیحت دی ټولو دپاره نه ابو هریره رضی الله عنه یو پیر په ژړا شو ملګرو ورته ابو هریره
ته خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری وي، تا خو د هغه نه ډېر حدیثونه را نقل کړي، ته هم په دنیا پسې جاړې. وینه دنیا پسې خو نه جاړم، اما انی لا ابکي علی دنیاکم هذه، زه دنیا پسې نه جاړم، ستاسو په دې دنیا پسې. ابو هریره په دنیا پسې جاړي، دا د منلو خبره. ښه نو بیا ولې جاړي؟ ولكن ابکي علی بعد سفري وقلة زادي. جاړم په دې چې سفر راته ډېر اوږد پروت دی او توښه راسره لږه ده، نو په دې جاړم چې دا توښه به ما ورسوي خپل مقصد ته او که نه. او د جنت او د جهنم په منځ کې یم، لا ادري الى ایتهما یؤخذ بي. اوس ما ته دا پته نه چې کوم طرف ته به ما روانوي. دا د سوچ خبره چې سفر ډېر اوږد دی او توښه لږه ده. زه یم ابو هریره که تا سره توښه لګوي نو موږ سره بیا څه دي؟ چې تا سره توښه لږه ده نو موږ سره څه دي؟ ډېر لوی سفر پروت دی، ډېر لوی سفر پروت دی. ابو هریره رضی الله عنه مثال به ذکر کوزه چې وفات شوی دی تقریبا 1400 کاله کېږي. تقریبا ابو هریره رضی الله عنه چې وفات شوی دی 1400 کاله کېږي. 1400 کاله صرف دغه په برزخ کې دي، دا اوسه پورې شوي دي او مخکې پته نه لګي چې څومره به وي. هغه دې دپاره چې لوی سفر ډېر اوږد دی او سامان لږ دی. نو چې ما او تا کله په دې سفر باندې وځو څه سامان دی؟ څه دي تا سره؟ څه دې راغستي داسې مطمئن ناسي؟ څه ګټې عبادتونه دې کړي دي؟ که نه ګټې قربانیانې دې ورکړي دي؟ څه کومه توره دې والي ته دې خوشحاله ناسي؟ څه چل دې کړی دی؟ څه دي تا سره؟ دا د هغوی یره ده د الله نه. بعضو تابعینو نه دا خبره نقل وي سحر به هم جړل او ماښام به هم جړل. فقیل له فی ذلک، چا ورته وویل پلانې ته سحر هم جاړې او ماښام هم جاړې، ستاسې عجیبه قیصه ده. صحیح ده سړی جاړي خو دومره اخر وجه څه ده؟ وی یریږم د دې نه چې داسې نه الله مې چېرته په نافرماني او په ګناه ویني او راته ووایي چې ورک شه زه درنه ناراضه یم. موږ خو ګناهونه نه کوو که نه؟ تاسو خو ټول پاک یې ګناهونه. نو چېرته هم دې ته سوچ کړی چې الله راته ووایي چې ورک شه زه درنه ناراضه یم؟ د کفیل خلاف ورزي به وکړې؟ ما پرون دې ملګرو ته وي یو کس وي زما د کفیل به مسله دومره پیسې رالې، ما دومره ما یې دقیلې ورکې یو میسیج درته وکړي دومره راوړه سم ورماتې په جاز کې پسې هم ځي د پیسو بنډل هم دومره وړې خو د عالم غریب مرۍ بوغې شوي د الله په لار کې ولوه مړه زموږ ځانله غریبي دا و ځانله حالات خراب دي. او چرته مې کپیل په داسې حالاتو ویني چې راته وایي چې ورک شه کپالت وړه بیا به څه کوم وایي که عرش والا راته وایي چې ورک شه زه درنه خفه یم بیا به څه کوې؟ څه د کپیل او د منیجر او د خان او د ملک او د وزیر اعظم او د صدر دې غم کې که نه چې الله راته ووایي چې ورک شه زه درنه ناراضه یم زما نافرماني دې کړې ده څه جواب به بیا ورکړي؟ اسماعیل ابن زکریا رحمه الله د یو کس قصه بیانې حبیب ابن محمد دا د ګاونډي و د حبیب ګاونډي دی د اسماعیل ابن زکریا رحمه الله وی كنت اذا امسيت سمعت بكاءه واذا اصبحت سمعت بكاءه. سحر به ما د حبیب جړه اورېده د شپې مې اورېده اوس دا څه ناشنا جړه ده چې بل کور کې اورېدی کېږي. وی ورلمه ور مې وټکو چې حافظ څه مسله ده؟ وی کور والی آواز وکړو چې څوک یې ومایي چې اسماعیل یم ما شأنو دا ستا د قول لسی چل سحر هم جاړي او د شپې هم جاړي. وی ما ته وی چې او جاړي بس دغه د الله د یېرې نه جاړي دغه یوه خبره کوي چې سحر شي وی کیدای شي ماښام ته پاتې نه شم او جاړي
او چې ماښام شوي بیا جاړي وي کیدای شي سهار ته پاتې نه شي بس دغه ژوند دی دغه خبره موږ ته کوي چې یاره کیدای شي ماښام ته پاتې نه شم الله سره ملاقات وي څه به وایو چې ماښام شوي بیا په جړا شي چې کیدای شي سهار ته پاتې نه شم هغه الله سره وملاویږم نو چې څه به ورته ووایو دا هغه ژوند دی او کله چې د عطاء السلیمي رحمه الله نه تپوس وشو وی ته په مخه غمجن یې په مخه ته غمجن یې ولې هغه ورته وی عکس ته وی تباشي الموت فی عنقي په غاړه کې راته مرګ پروت دی والقبر بیتی قبر می کور دی وفي القيامة موقف يوم قيامت بروز الله تودري ددي وعلى جسر جهنم طريقي دي جهنم وشابان دي پل پاقيبة تيريغا ما زبا سخوش حالا شما زبا نجاڑا ما چه مرگ را تا پروت تے قبر میں کور دے اللہ تا مقامق کی ددی دي جهنم پشا تیری ددی تمانا تا پوس کے چه ولی تا پا مقا غم جنے اسی تاسو زیادہ سوچ کرے چې مرګ پروت دی او بیا قبر کور دی او بیا الله ته مخامخ کېدلي او بیا په جهنم باندې تېرېدلي چا دا سوچ کړی ټول سوچونه د دنیا روان دي ټول سوچونه د دنیا روان دي بس دغه یو قصه ده چې کوم ځای کې کښېني څنګه کله دا ولې په څومره وشو څومره وخت دې وکړه مزدوري څومره دې وګټلې څومره دې ورکړي دغه کیسې روانې فضاله ابن صیفی رحمه الله دا ډېر عابد زاهد انسان په سلفو کې او دې مشهور په دې باندې چې انتهایی به جړل د الله د یاري نه بلکې بعضو کتابونو کې داسې راځي په دې مخ کې کرښې شوي وي د الله د یاري نه جړل به یې که نه هغه اوښ کوله لار کړې وه په دې مخ کې یو کس پسې ورغی ور یې ورته وټکو نو خپلوان یې راووتو کور والا خپلوان یې وایي د دې فضاله باره کې تپوس کو دې په مخه جاړي ولې جاړي دی وایي دې جاړي دغه یو خبره کوي چې سفر راته اوږد پروت دی او سامان نشته په مخه دغه ناسې دغه سوچ کوي کور کې وړو ته مو وایي ښځې ته مو وایي سفر اوږد دی او توخه لګا ده امام حسن بصری رحمه الله د شپې راپاسېد एकदम په ژړا شو څه مې وژړل ښځې یې راپاسېد هغې ورسره مې وژړل او نورو خپلوانو ټولو ورسره وژړل وایي کور کې د ژړا د اواز سم اوچت شو وایي بیا دې تپوس وکړو وایي ولې دې دومره وژړل موږ خو ستا د ژړا سره وژړل وایي زه پروت وم په دې تولۍ کې یو ګناه راته رایاده شوه بس په ژړا شوم که الله دا ګناه ونه بخښي نو زما به څه حال وي یوه ګناه د یوې ګناه دلاسې ټول کور په ژړا شو سهار ماښام یو سړی په ګناهونو کې ډوبي او د صرف پروا نه نه ژړا زړه ته راځي او نه یېرېږي چې که الله مانه دې تپوس وکړي زه به څه یم الله ته او داسې ډېر واقعات دي زه هغه تفصیله نور نه ځم خو دا مې یو څو ذکر کړي چې تاسو ته پته ولګي چې زموږ د دین د مشرانو دا حال و د دین د مشرانو د هغوی دا حال و عمر بن خطاب رضی الله عنه په دې مخ کې کرښې شوې وې د ژړا د لاسه دومره به یې ژړل چې د اوښکو یې په دې مخ کې کرښې کړې وې او هغه څوک و عمر بن خطاب رضی الله عنه فاروق ورته ویلی کېږي او هغه به دومره ژړل د الله د یېرې نه نو په ځان کې د اوچت صفت راولي او دا د هغه وخته پورې تاسو په ځان کې نشئ راوستی چې څو پورې م زړه نه یې نرم شوی او زړه د هغه وخته پورې نه نرمېږي چې څو پورې م په قرآن او حدیث ځان نه یې پوه کړی زړه هسې نه نرمېږي چې څو پورې د دین نه یې اورېدلی د علماو سره نه یې ناست د علم په مجالسو کې نه یې ناست دا زه نه منم چې ستا زړه دې نرم شي زړه هسې نه نرمېږي نو چې زړه دې نرم شو د الله د یېرې نه به وژاړې او چې د الله د یېرې نه دې ژړل الله به دې راضي شي حدیث تېر شو که نه
چې په دې سترګه باندې د جهنم اور حرام دی، په دې سترګه باندې جهنم اور حرام دی. نو د اوچت صفت په ځان کې راولي. الله سبحانه وتعالی دې دا عظیم عبادت د دې د کولو توفیق موږ له راکړي. الله دې زموږ زړونه نرم کړي. په دې باندې به اکتفا وکړو. روان درس کې به انشاءالله نوی باب شروع کوو، باب الخوف من الله، د الله سبحانه وتعالی نه یره کول. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.